دې دپاره دردناک عذاب دی. الله زه به دې ودردوم په دنیا کې والآخرة او د آخرت عذاب دې متوجه دی که توبه دې ونه ښکله. یقینا هغه کسان چې دا خوښوي چې په مؤمنانو کې د ایمان والو په معاشره کې د بېحیایي خوره شي، که دا بېحیایي د ټنګ ټکور په شکل کې ده، که دا بېحیایي د هغه ټیک ټاک او د فیسبوک په شکل کې ده، که د یوټیوب او د بلې مردارۍ په شکل کې ده، که دا بېحیایي د اجړاګانو او د ډمو راوستلو په شکل کې ده، که دا بېحیایي د سندرې او د ګانې په شکل کې ده، که دا بېحیایي د شعر او شاعرۍ او د غزل ویلو په شکل کې ده، چې په هر انداز کې دا بېحیایي ده، دا بېحیایي ده. الله رب العالمین فرمایي څوک چې د مؤمنانو په معاشره کې دا بېحیایي نه خوري لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرة. الله به دردناک عذاب ورکوي هم په دنیا کې هم په آخرت کې. دنیا کې م انتظار کوه لږې ورځې بعد. نو یو انسان سورة نور وایي او هغه په دې ګندګو کې واقع دی، دا سورة نور به بیرته لعنت وایي. قرآن کې الله رب العالمین دغه سورة نور کې فرمایي ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا. یقینا هغه کسان چې دا خوښوي چې په مؤمنانو کې د ایمان والو په معاشره کې د بېحیایي خوره شي، که دا بېحیایي د ټنګ ټکور په شکل کې ده، که دا بېحیایي د هغه ټیک ټاک او د فیسبوک په شکل کې ده، که د یوټیوب او د بلې مردارۍ په شکل کې ده، که دا بېحیایي د اجړاګانو او د ډمو راوستلو په شکل کې ده، که دا بېحیایي د سندرې او د ګانې په شکل کې ده، که دا بېحیایي د شعر او شاعرۍ او د غزل ویلو په شکل کې ده، چې په هر انداز کې دا بېحیایي ده، دا بېحیایي ده. الله رب العالمین فرمایي څوک چې د مؤمنانو په معاشره کې دا بېحیایي نه خوري لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرة. الله به دردناک عذاب ورکوي هم په دنیا کې هم په آخرت کې. دنیا کې م انتظار کوه لږې ورځې بعد، لږې ورځې بعد. لهم عذاب علیم، دا زما دمکی نه ده، دا د عرش نه راغلې دمکی ده. لهم عذاب علیم فی الدنیا. دې دپاره دردناک عذاب دی. الله زه به دې ودردوم هم په دنیا کې والآخرة او د آخرت عذاب دې متوجه دی که توبه دې ونه ښکله. که توبه دې وښکله الله به دې معاف کړي. او بیا ورپسې اخره کې الله ناشنا جمله وایي زموږ د زمانې پلاسپرانو ته. دا پلاسپران چې یاره چې تاسو داسې سخته خبره کوئ، دا سورة نور کې ده نو قرآن کې، یا خو داسې وایي نعوذ بالله چې دا قرآن نه منم، او که قرآن منې نو دا خو الله ویلی او ته الله ته چل خې. نو الله اخره کې فرمایي والله یعلم وانتم لا تعلمون. الله پوهېږي تاسو نه پوهېږئ. الله ته چل مه ښایه. چې الله فرمایي بېحیایي سبب د عذاب دی په دنیا او په آخرت کې، نو اوس الله ته چلونه مه ښایه چې دا خو ګوره سات تېری دی، دا خو خامخا سړی خو به لږ خوشحالي کوي که نه، لږ زړه به خوشحالي، لږ به تاو راتاو شي میدان کې، لږ ګډا مډا به وکړي او داسې لږ څه زړه به خوشحاله کړي، شغل میله به وکړي. دا الله فرمایي ما ته چل مه ښایه. والله یعلم وانتم لا تعلمون. الله پوهېږي تاسو نه پوهېږئ.